importance of mother language د مورنۍ ژبې اهمیت وړومبی خو موږ له دا پکار ده چې ژبه څه شی دی موږ له دا پیژندل پکار دي چې ژبه څه شی دی نو د ژبې ساده تعریف چې دی نو هغه دا دی ژبه هغه ذریعه ده چې د دې په مدد سره موږ خپل احساسات جذبات او خیالات د یو بل سره شریکوو ټیک شو ژبه هغه سورس اف کمیونیکیشن دی هغه ذریعه ده هغه سرچینه ده چې د دې په ذریعه باندې د دې په ترو باندې موږ د یو بل سره خپل اندروني فیلینګز احساسات تصورات خیالات او زموږ زړه او ذهن ته چې څه هم راځي هغه موږ د ژبې په ذریعه باندې شریکوو نو ژبه د انساني اکسس او پیغام رسایۍ کې په دې کې ډیر زیات اهم رول پلی کوي اوس خو موږ د دې ځای پورې ژبه وپېژانده اوس راځو دې له چې د ژبې خصوصیات وپېژنو د مورنۍ ژبې په خاص کر د دې خصوصیات څه دي نو د مورنۍ ژبې خصوصیات خو ډیر زیات دي او مورنۍ ژبې خصوصیاتو کې یو اهم خصوصیت دا دی چې دا ډیره اسانه ده په نسبت د نورو ژبو دا ډیره زیاته اسانه ده موږ ته وجه دا ده چې کله انسان پیدا شي نو ظاهره خبره ده 4-5 کاله نه واخله تر 7 کالو پورې ټایم چې دی دا د انسان د یو ماشوم د مور سره زیات وي دا د مور په غېږه کې زیات وخت د تیریږي او دی چې د دنیا د ماحول ته راشي او دی کومه زده کړه کوي د مختلفو څیزونو د فیملی کې چې کوم خاندان والی د کوم خلک یې روري پلاري موري نور څوک د دې نومونه او د دې سره د تعلق د دغې خپلې مورنۍ ژبې په ذریعه باندې ورو جوړیږي او هم د دغه ځای نه د مور د دې غېږې نه د زده کړې د ایجوکیشن او د لرنینګ سلسله شروع شي او هغه هم په مورنۍ ژبه کې د دغه ځای نه دته ژبه بغیر د ګریمر نه بغیر د څه قواعدو او ضوابطو نه د خپله ژبه زده کړي او چې دی 9-10 کاله عمر ته رسیږي نو دی پوره د خپلې ژبې الفاظ دته یاد وي او دی په خپله ژبه خبرې کوي نو دته د نورو ژبو په نسبت خپله ژبه انسان ته ډیره اسانه وي مورنۍ ژبه کله چې دی بیا د لرنینګ پروسس ته ورسیږي نو بیا په دې کې دویم خصوصیت د دې دا دی چې دی کله د سکول دوران ته د کالج دوران ته او د یونیورسټۍ دوران ته دې ځای ته دی ورسیږي نو دلته هم د علم زده کړه پوهه او تعلیم دا د خپلې ژبې په ذریعه باندې ډیر په اسانۍ سره زده کولی شي دا دوه ډیر اهم خصوصیت دي د دې نه علاوه بل خصوصیت دا دی چې انسان کوم زده کړه وکړي کوم علم حاصل کړي نو دی د خپلې ژبې په ذریعه باندې د هغې ایکسپریشن بیا هم ډیر په اسانۍ سره کولی شي دی سوچ هم ډیر زیات ښه سوچ کولی شي خو که ته په پردۍ ژبه کې سوچ کوې په پردۍ ژبه کې لیک کوي لوست کوي په هغې کې مطالعه کوي نو څومره کم ټایم کم وخت چې ستا په خپله ژبه باندې لاګي د هغې په مقابله کې په بله ژبه کې ستا ډیر زیات ټایم خرج کیږي او په بله ژبه کې ته یو کار یو لیک لوست یا یو رایټینګ یو داسې سکل یو داسې هنر یا یو علمي ښه لوی کار چې ته څومره په خپله ژبه کې صحیح کولی شي داسې په بله ژبه کې نشي کولی بل خصوصیت د دې دا دی چې ته په خپله ژبه کې لرنینګ علم مطالعه شروع کړي او د دې سره سره ته نورې ژبې هم زده کړه خو خپله ژبه مه هېروه د نورو ژبو نه د نورو ژبو د علومو نه د کتابونو نه چې ته څومره زده کړه وکړي څومره علوم حاصل کړي او ته په خپله ژبه کې دا ولیکي خپلې ژبې ته دا ټرانسلیټ کړي په خپله ژبه کې کتابونه ولیکي نو د دې بله فایده دا ده چې یو به ستا ژبې ته هم ګروت ترقي وده او پرمختګ میلاویږي او د دې سره سره به ستا قوم ته د دې ژبې چې کوم ویونکي وي هغه به ترې هم استفاده کوي او دا ژبه به هم پروموټ کیږي ستا ژبې ته به هم پرمختګ میلاویږي او د دې سره سره به ستا قوم هم ترقي او پرمختګ کوي خو د ژبې ترقي یو خبره دلته یاد وساتئ چې د ژبې ترقي هله ممکنه ده کله چې د هغه ژبې قام ترقي وکړي که موږ تعلیم حاصل کو علم پوهه زده کړه وکړو مختلف هنرونه د ننني دور چې کوم جدید سکیلز دي کوم هنرونه دي دا زده کړو
نو د دې سره سره به زموږ ژبه هم زموږ سره پرمختګ کوي، چې موږ ترقي کوو زموږ ژبه به هم ترقي کوي. بهر کې خپله ژبه هېرول نه دي پکار، خپلې ژبې ته هم وده ورکول پکار دي او د خپلې ژبې په اړه باندې هم تعلیم او تربیت پکار دی. نو دا مې غوښتل چې ستاسو سره د خپلې مورنۍ ژبې په ارزښت او اهمیت یو څو خبرې وکړم. زه امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خامخا خوښ شوي وي. موږ به کوشش کوو په مختلفو موضوعاتو به تاسو له تعلیمي کنټینټ راوړو. تاسو کولی شئ چې زموږ دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ او آل بټن ورسره هم آن کړئ. تھینک یو ویری